أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك او هر کله چې واغستو ستارب من بني آدم د بني آدمونه دلته د اخذ معنا د روباسلو باندې شوی ده وإذ أخذ ربك او هر کله چې راوباسلو ربستا من بني آدم د بني آدمونه من ظهورهم د شاګانو د دوینا ذریتهم اولاد د دوی واشهدهم على انفسهم او گواهی واغستل د دوینا د دوی په نفسونو باندې الست بربکم او دا تاسو وکاو الست بربکم آیا زستا رب نیم قالوا بلا دوی ویل ولنا شهدنا مونږ گواهی کو ان تقولوا دا چې وای بتاسو یوم القیامت پورز د قیامت انا كنا بشکا ومونگا عن هذا د دینا غافلین بخبره او تقولوا یا بوایدا انما اشرک آباؤنا چې خبره داده بلنه ده شرک کړو پلارانو زمونگا من قبل مخکی د دینا وکنا ذریه او ومونگا د دوی اولاد من بعدهم رستو د دوینا افتهلكنا آیات هلاکوي مونږه بما فعل المبطلون په سبب د هغه څه چې کړي دي دغه باطلو دغه گمراهانو وکذالک او هم دارنګي نفصل الآیات په تفصیل سره بیانوم آیاتنا ولعلهم يرجعون او د پاره د دې چې دی بیرته راوګرځي وتلو علیهم او اوروا په دی باندې نبأ الذي حال د هغه چا آتیناه وتلو علیهم او وروا په دی باندې تلاوت کې په دی باندې وروا په دی باندې نبأ الذي حال د هغه چا آتیناه آیاتنا چې ورکړې وي مونږ دته نخ خپلې فانسلخ منها بیا دی اوتلو د دینا فاتبعه الشیطان پس اولګیدو د پسې شیطان فکان من الغاوین شدید گمراهانونا ولو شئنا او کچر غختلی بی مونگا لرفعناه نو اوچت کړي بو مونږ دلرا بها پدی نخو باندې ولکنه اخلد لیکن دی مایل شو الى الارض زمکتا واتبع هواه او تابداری وکړه د خواهشات خپلو فمثله كمثل الكلب نو مثال د پشانت د مثال د سپیشو ان تحمل علیه کته بوج واچوي په د باندې یلحث نو جبر او باسی او تترکه کته پریک د دلرا یلحث نو هم جبر او باسی ذالک هم دا مثل القوم الذين مثال د قوم دی د هغه قوم دی کذبوا بآیاتنا چې دوی نسبت د دروغ کړي دي زمون آیتونو ته فقصص القصص پس بیان کړه دغه حالات دغه واقعات لعلهم يتفکرون د پاره د دې چې دی غور او فکر وکي ساء مثلا ډیر بد مثال القوم الذين د هغه کسانو کذبوا بآیاتنا چې دوی نسبت کړي دي زمون آیتونو ته نسبت د دروغ کړي دي زمون آیتونو ته وانفسهم كانوا يظلمون او پخپلو ځانونو باندې ظلم کولو من يهد الله هغه څوک چې الله ورته هدایت وکي فهو المهتدي نو هغه هم په سم لار باندې تلون کړي ومن يضلل او څوک چې گمراه کی فاولئک نو دغه خلق هم الخاسرون هم دي تاوانیان دي ولقد او خامخ په تحقیق سره ذرأنا پیدا کړی دی مونږه له جهنم د جهنم د پاره کثیرا من الجن ډیر د پیریانو نا والانس او د انسانانو نا لهم قلوب د دوی د پاره زړونه دي لا يفقهون بها چې نه پويږي دوی په هغه سره ولهم اعین او د دوی د پاره سترګې دي لا يبصرون بها چې دوی لیدل نه کوي په هغه سره ولهم آذان او د دوی د پاره غوګونه دي لا يسمعون بها چې دوی اوریدل نه کوي په هغه سره اولئک دغه خلق کل انعام پشان د سارو دي بل هم اضلوا بلکې د دینم زیات بیلاری دي
اولئک هم الغافلون دغه خلق هم دی غافل دي هم دی ناخبر دي د دین. ولله الاسماء الحسنى او د الله د پاره دي نمونه خو فدعوه بها پسرابل هغلرا په دي نمونو سره. وذروا الذين وبريك دي هغه کسان یلحدون فی اسمائه چې غلط لار اختیاروي د هغه په نمونو کې سيجزونا ډیر ضرب سزا ورکړي شي دوی ته ما كانوا يعملون هغه چې دوی کوم عملونه کول. وممن او بعضی د خلقنا خلقنا مونږ پیدا کړی دي امه یو ډله ده يهدون بالحق چې لار خي رهنمایي کوي د حق طرف ته وبه يعدلون او هم د دې مطابق دي عدل کوي دوی انصاف کوي.